د کندهار ښار شپږمې ناحیې له غازي مینې څخه بیا تر بازارچې پورې غځېدلی سړک چې اوږدوالی یې 2 کیلومتره دی، شنبې ورځ یې د رغونې چارې پیل شوې. د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم په خبره د یا سړک پر جوړېدو به 21.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې ژر بشپړې شي. دغه سړک چې دی د کندهار ښار د سټیډیوم جنوب لویدیځ طرف ته د غازي مینې څخه شروع دی، بیا د بازارچې تر سړک پورې غځېدلی دی. تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی دی او 8 متره بردوالی لري. د دغه سړک کار کوشش کو چې څومره ژر کېږي په هغه وخت کې خلاص کړي، یعنې په لنډ وخت کې کوشش کو سړک کار خلاص شي او پر دې سړک باندې تقریبا 21 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د کندهار ښاروالۍ د روان کال په وروستیو کې د دې ولایت شکاپور دروازې په ګډون د ډیرو سیمو د سړک رغونې چارې پای ته رسولې او په وینا یې د راتلونکي کال لپاره د 19 لویو پروژو د پیلولو خبره هم ورکوي. تر ټولو مهمه پروژه چې اوس پیله نیم کار روان دی، لومړی فاز یې بشپړ شو، هغه د کندهار ښار د شکاپور دروازې سړک دی. لومړی فاز یې بشپړ شوی دی، د دوهم فاز کارونه یې هم روان دي، انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي. بل چې په تېر کال کې بشپړ شول هغه د دارالمعلمین یو مهم سړک و، دغه کار جوړ شو، او بل د نورزو شابرج سړک و. په دا لنډ وخت کې چې بل کار خلاص شو هغه د ګول کلاچې سړک و. د ښار په درېیمه ناحیه کې دا 2 مهم سړکونه سره وصل کړل. نوې پروژې مو د سږ کال لپاره چې تر دې دمه موږ سروې کړې ده انتخاب کړي مو دي 19 مختلفې یا غټې پروژې دي فعلا. د سیمې اوسېدونکي وایي تر دې وړاندې په یاد سړک د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وه او له مسؤلینو یې مننه کړې چې پر وخت یې د دوی غوښتنې منلې. بیخي ډېر خوشحالي ځینې خدای تعالی دې دغه کامیابه کړي. بیخي ډېر کارونه یې کړي دي. په دغه سړک چې پرې شو په دغه مې خوا بده وه. ما ورته وویل چې دغه سړک دغسې موږ ډېر په عذاب یو، نو هغه ما دې خدای تعالی سره ورساوه. اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوو، خدای تعالی دې کامیابه لري، الله پاک دې ښه. نو دا خو ډېر ښه کار دی، دا خلکو ته به ډېره وسایي او اسانتیا پیدا شي. د مخه چې و دا خټې وې، ډبونه وه، موټرسکلان باندې پنچر کېدل، بایسکلان، موټران، حتی ټکرونه باندې کېدل د دغه ډبو په خاطر باندې. دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خلکو ته ډېر د خوشحالۍ خبر دی. غوښتنه مې دغه ده بس چې دا سړک ژر تر ژره راته جوړ کړي، ځکه د دوړو سم په عذاب یو، خټې او باران هم یې بیا بیخي خراب شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار ښار په ډیرو برخو کې د بیا رغونې چارې روانې دي. د خلکو په وینا د اسلامي امارت له مسؤلینو تمه کېږي چې د پروژو پر مهال دې هغه شرکتونه وڅارل شي چې د یادو رغونیزو پروژو تخنیکي چارې پر مخ وړي، تر څو یادې پروژې په اساسي ډول بشپړې شي.